مسته ښځه د میړه څخه دا کارونه غواړي. مسته ښځه په کوروالی کې څنګه وي د دې باره کې معلومات غواړئ نو تاسو نه هیله کوم چې تر پایه پورې ملتیا مو وکړئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان ووهئ چې په اسانۍ سره زموږ نورې ویډیوګان تاسو ته ورسیږي. دا خبره باید په پام کې ولرئ چې ځینې ښځې د نارینه مني ته نسبت تر سملاستېدو ډیر اهمیت ورکوي او ځینې ښځې بیا داسې دي چې ډېرې مستې دي او میړه څخه دا هیله لري چې هره شپه ورسره څملي او یا هره شپه دوه ځله ورسره څملي. خو دا معنا ده چې هغه فحاشي دي د هغو جنسي شوق ډیروي چې نارینه یې باید ورپوره کړي. په اونۍ کې یې ضرور یو ځل باید کوروالی وکړي کله چې ښځه په وخت انزال او غوښتنې یې پوره شي عصبي آرامش ورته پیدا کیږي او بدن پوستکی او جلد یې تازه او ښایسته کیږي. معمولا هغه ښځه چې انزال یې په وخت نه ترسره کیږي ژر عصبي کیږي خو ځینې ښځې دي چې بیا د ځینو مشکلاتو په وجه یا فکر یې نارام وي او یا غمجن وي بیا سملاستو ته ډیر زړه نه ښه کوي. دلته نارینه پوه شي چې ښځه یې جسمي یا روحي مشکل لري. ښځه د میړه په وړاندې بې مینې شوې نه ده باید په ډېرې مینې سره یې میړه د مشکل په حل کولو کې ورسره مرسته وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د ښځې سره د خوب کولو خونه کې تر هغه مینه وکړي چې سمه انزال کېدو ته آماده شي. ځینې نارینه د ژر خپل کار خلاصوي بیا نو ښځې ته شا اړوي. ښځه ناهیلې کېږي ځکه کله چې هغه د انزال یعنی هغه وخت وایي کله چې ښځه خلاصیږي او یا ملا یې تشیږي دې ته نږدې وي نارینه ترې لرې کیږي. دلته د ښځې په اعصابو کې ډیر شدید فشار راځي تر هغې چې ملا یې خلاصه نشي روحي حالت ته ګډوډ وایي. نن سبا د نړۍ په زیاترو ملکونو کې د ښځې او میړه ترمنځ د طلاق یو لوی عامل همدا دی چې میړونه یې نشي کولای هغې سمې انزال او یا د ډکې ملاوې ورتشي کړي. نو همدا وجه ده چې په زیاتره ملکونو کې دغه هم رواج شوی ده چې طلاق کیږي. زما ګرانو عزیزانو که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل همدا د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان ووهئ چې د راتلونکو ویډیوګانو نه هم تاسو خبر اوسئ. او که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو د ځان سره لایک کړئ چې نورو ملګرو ته هم زموږ ویډیو ورسیږي. که چېرته مو کومه غوښتنه وي نو په کمنټ کې له موږ سره شریکه کړئ.